سلامونه او نیکې هیلې د ایسي لیدونکو ستړي مه شئ. تمه د سکي بیاس دا چې د ایمرجنګ شاکپ جریان لري په خوشبختانه افغان ابدالیان تر دې د مخه ځلیدلې دي او که تر ډیره ووایو هغه کریډټ یې هم په لوبډله کې ځینو کلیدلو بغاړو ته تللی چې د هغو ډلې څخه صدیق اتل یادونه به کیږي او موږ تاسو یې وینو په تیرو دوو لوبو کې هم لیدلی وي چې ډیره ښه کارګردګي ترسره کړه د خپلې لوبډلې لپاره ډیر ښه وځلېد او هغه د لوبې رنګ او د لوبو رنګ یې بدل کړ. اتل صاحب له موږ سره ده، موږ له ده سره غږیږو د همدې لوبو او ویشاکپ په تړاو پښتو. اتل صاحب ستړی مه شئ، مننه چې وخت مو راکړ. سلامونه الهام جانه تاته او د ایسي له لوري د ایسي او د کرکټ ټولو لیدونکو او مینوالو ته الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. مننه کور مو درته که راته ووایاست په تېرو لوبلړیو ته راسو موږ درې اړخیزه لوبلړۍ وه په هانګکانګ د دې ترڅنګ عمان و او موږ تمریناتي لوبې درلودلې په هغه کې ستاسو پام ښه نه و تر ډېره بریده اوټ او پام وي. څنګه موږ کولی شوی چې په روان ایمرجنګ سیالیو کې په شاکپ سیالیو کې ښه راستون شئ، ښه سترانګ کمبیک وکړئ؟ داسې څه و چې په ښه کارګردګي هم ترسره کړه؟ د رښتیا خبره یې په هغه لوبو کې ما 3 لوبې وکړې خو دونه خاص پرفارمنس مې نه و. خو د لوبډلې هغه په ما باندې باور او د خپل کوچز سپیشل باور چې کوم افیشل سټاف کوم باور زما ملګرو زما فیملی دي ټولو به ماته میسیج کولې چې ان شاء الله ستا صحیح میچونه روان دي، ته به په ځان باندې بې باوره کېږي نه، ته به ان شاء الله د دې ټیم سره په ګټلو کې ډیر کومک کوي او خپل ځان ته به ان شاء الله یو ښه پوره پرفارمنس کې نو همغه وجه وه چې تمام ځان په ډاون نه که او خپل هغه په ځان باور مې پوره وساته تر دې دمه یو ښه پرفارم سره لګیا یم. بالکل معلومیږي. که راته ووایاست د خپل ذهني تکړښت او لوبې پلان لپاره داسې څه تغییر لوبه کوئ چې د نورو لوبغاړو په پرتله ویشتنځای کې ذات پاتې کیږي او ښه کارګردګي ترسره کوي؟ که موږ تاسو وګورو د افغانستان په تېرو دوو لوبو ته راسو په نور لوبغاړي له تاسو سره په وکټ ډېر پاته شوي نه دي. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبري ښه و خو بیا هم نور لوبغاړي پاته نه شول او په دوهمه لوبه کې بیا یو لوبغاړي هم داسې ډېر پارتنرشپ درسره ونه کړی. علت یې څه ده؟ تاسو د هغوی په پرتله داسې څه ذهنیت سازي ده او داسې څه پلان ده چې ښه ځلېږي؟ زه فکر نه کوم چې دا به داسې په څه یو نوی دغه یو څه نوی فکر یا څه به وي، خو زه پوره کوشش کوم چې د وکټ مطابق لوبه وکړم د ټیم د ضرورت مطابق. بیا په کرکټ د دې کې د هر چا خپله ورځ وي، د هر چا خپل فورم وي، خو زه به ووایم چې خوشبختانه زه په ډېر ښه وخت کې په فورم کې یم او زما ښې ورځې دي. نو ټول لوبغاړي ماشاءالله با استعداده لوبغاړي دي او په فورم کې لوبغاړي دي، خو بس کېدای شي په نورو لوبو کې د دوی ورځې او دوی ښې لوبې ترسره کړي په خیر سره. نو د ټولو دا کوشش چې ښه لوبه وکړي، مخالف ټیم هم دې ته راغلی شي لوبغاړي آوټ کړي، لوبه وګټي، نو هغه هم د یو ملک په نمایندګي باندې راغلي، هغه هم یو پیاوړي لوبغاړي چې دغې لوبډلې ته انتخاب شوي. نو دا یو مقابله یې کله د بیټسمین بره او کله د بولر، خو زه به د ځان په اړه وایم زه ډېر کوشش کوم چې په دې وکټو څنګه بیټینګ موږ ته پکار ده او کوچز موږ ته کوم څه پلان راکوي هغه په صحیح ډول عملي کړو. که راشو افغان ابدالیان په اوس وخت کې شاه جام کې په ښه ځای کې قرار لري. تاسې چیرته ګورئ؟ تر کومه ځایه به خپله لار وموندي او کوم ځای ته به ورسېږي؟ ان شاء الله زموږ لوبډله په خپل ځان باندې پوره باوري ده چې موږ به ان شاء الله فاینل ګټو او موږ چې راغلي مو ان شاء الله په همدې امید باندې راغلي یو چې ښې لوبې به کوو، فاینل ته به ځو. خو بیا هم کرکټ د وار د مخه به څوک څه نشي ویلی، همغه ورځ به معلومیږي چې په کومه ورځ لوبه وي چې څوک ګټي څوک بایلي. خو زموږ دغه په مزغو کې هم دغه یو میسیج ده چې ان شاء الله موږ به ښه لوبه کوو او خپله زړوره لوبه به کوو او لوبه به ګټو. که وګورو شاید دا به لومړی ځل وي چې د افغان ابدالیانو هغه ټول افیشل سټاف افغانان دي. د لوبغاړو او د دې ترڅنګ روزونکو ترمنځ د ابهام او تفهیم ستونزه به هم نه وي. دا څومره مفیده تمامېدای شي په لوبډلې باندې؟ دا یو ډېر مثبت پوینټ ده زموږ د لوبغاړو دپاره په دې کومه اوسنۍ لوبډله کې، ځکه اکثره لوبغاړي چې دي هغه په بهرني ژبو سره مشکل لري. که بل څوک هم تا پوهوي نو شاید هغه اندازه باندې دې پوه نه کړي، هغه اندازه خبرې کومه اندازه باندې چې کوچ غواړي تا ته خبرې ورسوي. خو بیا په نیشنل سطحه باندې یا په نیشنل ټیم کې دغه ستونزه تر ډېره حل وي، ځکه اکثره لوبغاړي میچور لوبغاړي
په انګلیش او نورو ژبو سره کوم مشکل نه لري. نو ټول روزونکي زموږ په دپاره هر څه دي، که هغه بهرني دي داخلي دي، خو په دې لوبډله کې چې موږ سره تا یادونه وکړه ټول داخلي دي. نو دوی په مخکې موږ کرکټ شروع کړی او زده کړی هم ده. له هغه اولې ورځې نه د دوی په مخکې موږ کرکټ زده کړ او شروع هم کړ، ځکه دوی ته اوس پوره پته ده چې موږ په کومه سي لوبغاړي یو یا کومه سي زموږ طبیعي لوبه ده. که موږ غواړو ځان کې لږ هم چینجز راولو، نو دوی په موږ باندې ډایرکټ پوهېږي چې یعنې پلانکی پلیر ته په دغه اندازه پلیر یې او ستا کې دغه وړتیا ده. نو دغه یو ډېره مثبته نښه یا ډېره مثبته پوینټ ده. یعنې تاسو به ځان ډېر ارام ورسره احساسوئ. واقعا ځکه چې یو خو زموږ داسې ډېر وخت نه ورسره پاتې یو، هغه فرینډشپ ماحول هم ده، ریسپیکټ په خپل ځای، خو زموږ هغه د فیملي او د ملګرتیا غوندې ماحول، هره خبره ډېر په ډاډه او ازادانه ډول ورسره شریکولی شو. که چېرته راسو د کورني کرکټ او اوس دلته نړیوالو لوبو کې ښه ځلېدنه په څو روحیه او هیلې درکوي راتلونکي کې ځان کوم ځای کې وینئ؟ د الله پاک ډېر شکرګزاره یم چې په څنګه ما دغه کال شروع کړی دی او دغه تر اخره پورې په ختمېدو ده او ډېر ښه روان ده. نو د آینده په اړه خو صرف الله تعالی پوهېږي چې څوک به چېرته وي او څنګه به وي، خو زه ورځ تر بلې نه همدغه کوشش کوم چې ځان کې ښه والی راولم، خپلو نیمګړتیاوو باندې کار وکړم او خپل هغه کومې مثبتې نقطې مې دي هغه نورې هم پیاوړې کړم. نو زما د کرکټ نه باندې کومه چې اوسېدل چې زه په هغه باندې هم ډېره توجه کوم، تر څو څنګه خلکو سره یا څنګه په ټولنه کې هغه ژوند کول چې دا د یو پلیر په کرکټ کریر باندې ډېر مثبت اغېز لري او ډېر منفي اغېز هم لرلی شي. نو دغه ټولې وجې دي چې ماته هغه نتیجه هم ښکاري چې زه څومره کوشش کوم چې ښه والي ته لاړ شم او هغومره ښه نتیجه هم راکوي. کور مو ده. د یو لوبغاړي لپاره د کورنۍ تشویق او ورسره څنګ کې ملاتړ څومره مهم دی؟ تاسو په تېره ورځ په تېره لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه خپلې مورکۍ ته ډالۍ کړه. دا چې والدین زموږ لومړني ښوونکي او لارښوونکي دي، تاسو څومره ملاتړ د خپلو والدینو او کورنۍ نورو غړو نه لرئ؟ زما کورنۍ خو الحمدلله له اول ورځې نه زما په ډېر زیات تشویق دپاره دي، همیشه یې سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، ځکه چې زموږ کورنۍ چې ده ټول یو ځای اوسېږو، ګډ کور هم ده. نو زما والد صاحب زه کوچنی وم چې وفات شوی دی، الله دې پرې ورحمېږي. رب دې جنتونه نو زما هغه ترونو ما ته دغه تشه نه ده احساس کړې چې زه ووایم چې کاش زما پلار وی ما ته به یې دغسې یو څه کړي وی. دوی د الله ژوندي لري، نو خپلې کورنۍ زه دومره حد ته سپورټ کړی، دومره حد ته له هرې خوا نه زه تشویق کړی یا پوره کړی یم چې ما هېڅ دا احساس نه ده کړی کاشکې زما په سر باندې د خپل پلار لاس وی یا زما ته دغه ارمانونه پوره کړي وی. خو بیا هم د پلار تشه خو څوک نشي ډکولی، خو هغه خپله فیملي چې ده تر خپل حد پورې ما سره ډېر څه کړي دي او ډېر یې تشویق کړی یم. او دا د هر لوبغاړي یا هر هغه انسان دپاره چې هغه غواړي په ژوند کې مخ ته لاړ شي، شاته باید یو ښه فیملي او ښه سپورټ ولري. که هغه د فیملي سپورټ او د ملګرو سپورټ، هغه د ملګرو هغه سرکل یې باید په دې رقم وي چې دی د ده دغه کومه فیلډ چې ده کوم کاروبار چې د هغه په مطابق باندې د هغه سره تړلي کسان وي، نو دغه باید ډېر یو مثبت او پازیټیو مایند والا خلک وي. نو الحمدلله زه له خپلو ملګرو او فیملي نه په دې عرصه کې ډېر زیات خوشحاله یم او تل یې ډېر زیات سپورټ کړی یم. دلته یو پوښتنه زموږ ذهن کې راځي، اتل چې کله نوی کرکټ ته راته یا یې ټینس کرکټ کاوه، وروسته یې فټبال شروع کاوه، په کورني محدودیتونه وپېږي یا د تره لخوا یا د نورو کورنیو غړو لخوا چې ته یا کرکټ مه کوه درس دې ووایه مثلا تجارت ته مخه کړه؟ دا خو زه فکر کوم اکثره هغه کسانو سره به دغه څه وي څوک چې په د مکتب په جریان کې دوی غواړي کرکټ لوبه وکړي، ځکه چې اولیت موږ ته هم دغه وایي چې اولیت ستاسې درسونه دي، تر څو تاسې هغه مخکې مو یادونه جامې خوی زده کړئ، تاسو دومره څه زده کړئ چې څنګه چېرته خبرې وکړئ، چېرته څنګه د یو خپلې کورنۍ یا د یو خپل هیواد څنګه استازیتوب وکړئ، که چېرته تاسو خبرې کوئ، چا سره راشه درشه کوئ عامه اړیکو کې. نو زما په فکر زموږ کورنۍ هم همدغه فکر لري چې لومړی کوشش وکړه خپل درسونه او دغه هر څه مکمل کړه، بیا به خپل کرکټ ته مخه کړي. نو داسې څه ناڅه محدودیتونه زما دپاره هم وو په ټینس بال کرکټ وخت کې، ځکه چې موږ هم کم عمر و، لرې ځای ته پسې تللو، نو
هغه د ماحول دومره باوري ماحول نه اوس، یو څوک د خپل ماشومان دومره په آزاد ډول باندې پرېږدي چېرته لوبو ته لرې ځای ته. نو دغه څه اندازه محدودیتونه وو، خو په عموم کې چې کله ما پروفیشنل کرکټ ته مخه کړله، نو بیا د هغه نه بعد ما ته چا داسې خاص محدودیت مخې ته مې هم نه دی راغلی او نه چا زما د مخ ته تګ خنډ ګرځېدلی دي. ټولو زه تشویق کړی یم. کور مو ودان تل دې په هر ځای په هر میدان دې په افغان وطن په استازیتوب وځلیږي. مننه چې سې ته دې وخت ورکړ. ښه چارې ښه وخت درته غواړم. الهام صاحب ستا نه هم ډېره مننه، او ECA هغه کوم مشرتابه یا کوم منیجمنټ چې د هغو نه هم ډېره مننه چې زمونږ دغه غږ او خبرې تر هېوادوالو پورې رسوي. او خدای دې وکړي چې زمونږ خیر عمر هم کم وي، خو زمونږ د دې یو څه خبرو د دې هر څه نه یو څوک یو څه پیغام واخلي، زمونږ نه کم عمر لوبغاړي کړي، هغه یو څه مثبت انرژي واخلي. مننه. ښاد سې، خدای مو خوشحاله. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه.